دا د سروزي ولسوالۍ د ګلردین سیمه ده. پکتیکا کې د معدن او پټرولیم رئیس وایي چې له ټولو قانوني پروسې ترسره کولو وروسته یو ځایي پانګوال ته د ګلردین د ډبرو سکرو کان په قرارداد ورکړل شوی چې له 10,000 ټنه ډبرو سکرو اخیستو وروسته به یاد کان دوی ته سپاري. 10,000 ټنه د ډبرو سکارو به دوی استخراجوي، له هغه نه وروسته به بیا معدن امارت یا دولت ته سپارل کیږي او په دغه 10,000 ټنه کې به فی ټن 3,000 افغانۍ د دولت عوایدو ته جمع کوي. دغه سیمه ایز تجار هم وویل چې دوی د یاد کان ټول قانوني اړخونه بشپړ کړي او په دې کان کې به لسګونو تنو ته کاري زمینه برابره کړي. که په دې باندې کار شروع شي او خدای پاک د معدن کامیابه کړي، نو انشاءالله ډېرو خلکو ته او د ساحې او د علاقې او د منطقې خلکو ته په ډېره ګټه وي. د سیمې اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د دوی په سیمه کې د ډبرو د سکرو په کان کې کار کیږي او دوی ته به کاري زمینه برابره شي. هر ځای کې شته دا قانون، دا یو ځای نه دی. نور د تیلو هم دا لپاره کې شته، مالګه هم شته او دا د هغه ډبرې هم شته، دا څور د زاولک ډبرې. دا د پکتیکا ولایت د سروزي ولسوالۍ اړوند د ګلردین سیمه ده. په همدغه سیمه کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري له سیمه ییزو پانګوالو سره یو تړون لاسلیک شوی چې په همدغه سیمه کې به د کولې له کان څخه 10,000 ټنه کوله اخلي او په بازار کې به یې پلوري. کله چې همدغه 10,000 ټنه کوله پوره کېږي، بیا به له دې وروسته دغه کان داوطلبي ته وړاندې کېږي او هغه شرکت په بریالی اعلانېږي چې څوک چې په ټولو معیارونو برابري. د دې سیمې اوسیدونکي ځکه د دې کان کیندنو ته خوشحاله دي چې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته به کاري زمینه برابره شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، سروزه ولسوالۍ د ګلردین سیمه.